15 کلنۍ کې پوه شوم چې مورګانې تر ټولو هوښیارې او په هر څه ښې پوهېږي، خو کله کله پلرونه هم یو څه ګزاره کوي. 40 کلنۍ کې پوه شوم چې ناسم او خراب کار که په هر څومره ښه طریقه سرته ورسېږي چندان کار نه دی او فایده نه لري. 25 کلنۍ کې پوه شوم چې د خوری ماشوم مور له یوې بهترینې 8 ساعته ورځې او پلار له ارامې 8 ساعته شپې څخه بې برخې کوي. 30 کلنۍ کې پوه شوم چې قدرت هغه کشش او جاذبه ده چې نارینه‌وو ته خلک ورماتوي، او کشش او جاذبه هغه قدرت دی چې ښځینه‌وو ته خلک ورماتوي. 35 کلنۍ کې پوه شوم چې راتلونکی هغه څه نه دي چې په میراث راپاتې دي، بلکې هغه شی دی چې پخپله یې جوړوو. 40 کلنۍ کې پوه شوم چې د نیکمرغۍ راز په دې کې نه دی چې هغه کار سرته ورسوو چې خوښېږي مو، بلکې هر کار چې سرته رسوو باید خوښ یې کړو او په مینه یې سرته ورسوو. 45 کلنۍ کې مې زده کړل چې د ژوند 10% هغه څه دي چې انسان ته پېښېږي او 90% نور د دې 10% په اړه غبرګونونه او عکس العملونه دي. 50 کلنۍ کې پوه شوم چې کتاب د انسان تر ټولو بهترین دوست، په پټو سترګو پیروي او متابعت تر ټولو بدترین دښمن دی. 55 کلنۍ کې دې خبرې ته ورسېدم چې واړه تصمیمونه باید په مغزو او غټ تصمیمونه باید په زړه کې ونیول شي. 60 کلنۍ کې پوه شوم چې بې له مینې هم ځان قرباني کولی شو، خو بې له قربانۍ هیڅ وخت مینه نشو کولی. 65 کلنۍ کې پوه شوم چې انسان له اوږده عمر څخه د خوند اخیستلو لپاره باید د هغه څه په خوړلو سربیره چې لازم او مهم دي هغه څه هم وخوري چې زړه یې ورته کېږي. 70 کلنۍ کې پوه شوم چې ژوند په ښو قطو لوبه کول نه دي، بلکې په خرابو قطو ښه لوبه کول دي. 75 کلنۍ کې پوه شوم چې انسان تر هغه چې په ځان پوهېږي چې لا رسېدلی نه دی او لاره ورته پاتې ده، خپل رشد او کمال ته ادامه ورکوي، خو چې په دماغو کې ور وګرځېدل چې بس نو رسېدلی او تکمیل یم، نو پوه شه چې خرابېږي او خوسا کېږي. 80 کلنۍ کې پوه شوم چې مینېدل او په یو چا ګرانېدل د دنیا تر ټولو خوږ او لوړ خوند دی. او په 85 کلنۍ کې پوه شوم چې هماغه ژوند ښکلی دی.